أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. دی آیت مبارکه کې په حالت د سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د قبله چې خانه کعبه ده هغه طرف ته د مخ ګرځولو حکم کوي د پاره د تاکید. یعنی بعض وخت کې د سفر د وجې نه احکامات بدلیږي، نو فرمایي چې لکه څنګه چې مونځ د سفر د وجې نه سفرانه بیا قصر شي 2 رکعات شي، نو فرمایي چې دا حکم د مسجد حرام طرف ته د مخ ګرځولو شي دی دا صرف د مکی او مدینه سره خاص نه دی، بلکې کچریتا په سفر وځي نو په سفر کې هم مسجد حرام طرف ته مخ کوا. نو فرمای او دویمه توجیه دا کړی دا ومن حیث خرجت او د هغه ځای نه چې تا وتلی فول وجهک شطر المسجد الحرام، نو ته وګرځو خپل مخ هغې ته چې هغه مکه ده، یعنی د مکې نه تا هجرت کړی دی ته تې وتی، نو هغه مکې طرف ته چې پای کې مسجد حرام دی هغې ته مخ ګرځوه. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، او یقینا دا حق دی دا خانه کعبه طرف ته دا مخ ګرځول چې دي دا ساغه یو عارضی حکم نه دی، دا محض ستا د خوشحالی د پاره نه دی، بلکې دا د الله تعالی حکم دی. دغه شانتی هغه په تورات کې دوی ته ویلې شوي دي او په تقدیر کې دغه شان لیکلی شوي دي، نو دا حق خبره ده ستا د رب د طرف نه ده. وما الله بغافل عما تعملون، او الله تعالی غافل نه دی ستاسو د عملونو نه. دې کې هغه ترغیب ورکړی دی مومنانو ته چې تاسو عمل کوئ، که تاسو په سفر کې مونځ کوئ او که په حاضر کې مونځ کوئ، نو هغه د الله تعالی د علم نه بهر نه دي. الله تعالی په علم کې دي، د هغې بدله به تاسو ته میلاویږي. ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، او د هغه ځای نه چې ووتلی تو نو وګرځو خپل مخ په طرف د مسجد حرام باندې. وحیث ما کنتم، لاول حکم نبی علیہ السلام ته وشولو انفرادی، او دویم حکم بیا پوره امت ته دی. وحیث ما کنتم، او شرط چې تاسو یې که په سفر کې او که په حاضر کې، فولو د جمع صیغه ده د پوره امت لپاره، وګرځوئ تاسو وجوهکم مخونه خپل شطره په طرف ده دی. مفسرین فرمایي چې دا حکم ومن حیث خرجت دا 3 پیری ذکر کړلی شو. نو اول ځل د وجوب د پاره ذکر کړلو چې د قبله د بدلیدلو دا حکم چې دی دا واجب حکم دی. تاسو اوس خپل مخ په مانځه کې مسجد حرام طرف ته وګرځوئ. او دویم ځل چې ذکر کو دای د دوام د پاره چې دا څه عارضي حکم نه دی، څه وخت د پاره بیا به ختم شي، داسې نه ده.
دا اوس د قیامت پورې دغه ستاسو قبله ده او دریم ځل باندې بیا ذکر کړلو د دې د پاره چې دا حکم منسوخ کیدونکې نه دی دا نه منسوخ کیږي او یو توجیه دا کړل شوی دا چې اول ځل دا ومن حيث خرجت حکم چې راغی دا غي سره دا تذکره وکړه چې دا حق خبره ده او اهلی کتاب چې دی هغه تم د دې علم دی هغه تم پته ده چې دا حق حکم دی دای سره هغه دلیل ذکر کو چې تاسو د قبلې دا بدلول چې دی دا سدیس خبره نه ده دا خو اهلی کتاب تم پته ده چې نبی آخر زمان چې دی هغه به د بیت المقدس نه بیا مسجد حرام طرف ته مخ ګرځي او داغه مستقل قبله با کعبۃ الله او په دویم ځل چې فرمایل دای سره د الله تعالی د خپل طرف نه حکم ولګو چې دا حق کار دی ستاسو د رب د طرف نه دا سینه ده ستاسو د رب د طرف نه حکم دی تاسو قبله ته هغه مسجد حرام طرف ته وګرځئ او په دریم ځل باندې چې بیا دا حکم بیان کړل شو ومن حيث خرجت نو پای کې بیا فرمایل چې د دې د پاره چې د خلکو د پاره څه دلیل پاتې نشي نو دا هر یو خرجت سره خپل خپل دلیل بیان کړل شو ینه ګویا چې درې دلایل په دې باندې ذکر کول نو د هر دلیل سره د تاکید په تور باندې دغه جمله بار بار راوستله نو څنګه چې دا مسله یو ډیره مشکل مسله و د قبله بدلیدل نو ځکه بار بار د تاکید په تور باندې دغه جمله بار بار راوستله نو فرمایي چې وحيث ما كنتم چرته چې تاسو فولوا وغرزوي وجوهکم خپل مخونه شطره دغه طرف ته لئلا يكون للناس عليكم حجه د دې د پاره چې پاتې نشي خلکو د پاره پتا سو باندې څه دلیل یعنی که تاسو آغا مسجد حرام طرف ته ونه ګرځیدئ دغه اهلی کتاب به بیا اعتراض کوي چې بای د نبی آخر الزمان د علاماتنا یو اهم علامه دا و چې هغه به مسجد حرام طرف ته ګرځي او ته ونه ګرځیدلې نو دا بانا او دا یو لوی حجت د دوی د پاره پاتې شو نو که ته وګرځیدې نو د دوی هغه حجت بیا نه پاتې کیږي دغه شانتي چې کم مشرکین نو هغه هم دا خبره کوله چیرې دی وای ز په دین ابراهیم باندې یما او د ابراهیم علی السلام قبله خو مسجد حرامو کعبۃ الله وا نو داوی دغه بانا او دغه حجت چې دا په پاتې نشي چې کله تا کعبۃ الله طرف ته د کعبې نه خپل قبله جوړه کی نو فرمای لئلا یکونا د دې د پاره چې نشي للناس د خلقو د پاره علیکم پتا باندې حجت سدلیل باقی پاتې نشي د خلقو د پاره پتا باندې الا الذين ظلموا او اخر چې ظلم کړي دي منهم د دوینا یعنی ځینې خلک د دوینه داسې دي هغه سره خو دلیل پاتې نشو لیکن داو خبره خو نه ختميږي داو خبره خو بیا می لکه مشرکین و بیا دا خبره کوله چیرې دې زمون دین طرف ته رو را روان دي
لاول ګوره دبا بیت المقدس ته منځ کوو نو وسرورو هغه کعبۃ الله طرف ته راوګرځېد دی به سرورو زموږ دی بوتانو له هم راځي نو دغه خبرې چې دا خو نه بندېږي دا خو به دوی خامخا کوي او دغه شانتې یهودو به هم دا خبره کوله یعنی د قبلې د بدلیدل نه پس خو پکار دا وه چې هغوی اطمینان کړی وی چې بایی هغه دلیل چې او هغه نښه د نبی آخر الزمان چې دی به کعبۃ الله طرف ته راګرځي هغه نښه پوره شوله نو په ځای د چپ کېدلو او په ځای د ایمان راوړلو باندې بیا چې کم دی نو هغه اعتراضات شروع شو چې بای دا خو دی کله یو طرف ته مونځ کوي او کله بل طرف ته مونځ کوي دی خو پخپله په دې خپل دین کې هغه دته شک دی او دی خو پخپله باندې هغه مطمئن نه دی نو دغه شانتې هغه غلطې خبرې به دوی کولې نو الله تعالی فرمای فلا تخشوهم ته د دوی نه مه یریږه دوی که لګیا به وخشوني او زما نه ویریږه زما دا حکم چې دی دا ومنه د دوی پروا مه ساته ولاتم نعمتي علیکم او د دې دپاره چې زه تمام کم خپل نعمت په تاسو باندې مفسرین فرمایي چې د اتمام نعمت څه ته وایي نو فرمایي چې اتمام نعمت د نعمت کامل کېدل پوره کېدل دی ته وایي چې یو سړی د مرګ په وخت کې د دا کلمه نصیب شوله او ایمان د ځان سره ویوړلو دا سړی کامیاب شو او په حشر په ورځ باندې دی د جهنم نه بچ شو او جنت ته لاړلو او دا الله تعالی دیدار په جنت کې وکړلو دې ته اتمام د نعمت ویلې کیږي نو فرمایي چې تاسو زمانه ویریږئ زما په احکاماتو عمل وکئ نو په تاسو باندې به نعمت چې دی دا تمام شي یعنی د مرګ په وخت کې به تاسو ایمان نصیب شي په حشر کې به تاسو د جهنم نه بچ شئ جنت ته به داخل شئ او په جنت کې به تاسو د الله تعالی دیدار نصیب شي ولعلکم تهتدون او شاید چې تاسو هدایت بیا مومئ دا اتمام د نعمت دا د هدایت موندل دي دا په هدایت کې هغه پخېدل دي ومن حیث او د هغه ځای نه خرجته چې ووتلې تو فولن وګرځوه وجهک خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وانه یقینا دا چې دی للحق خامخا حق دی من ربک ستا د رب د طرف نه وما الله او نه دی الله تعالی بغافل ناخبر عما دعینا تعملون چې تاسو عمل کوئ ومن حیث او د هغه ځای نه خرجته چې ووتلې تو فولن وګرځوه وجهک خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وحیث ما کنتم او چرته چې یې تاسو فولو نو وګرځوئ وجوهکم مخونه خپل شطره په طرف د دې لئلا یکون للناس د دې دپاره چې نشي د خلکو دپاره علیکم ستاسو خلاف حجت دلیل الا الذین ظلموا مگر کسان چې ظلم کړی دی منهم د دوی نه فلا تخشوهم نو مه یریږه د دوی نه واخشوني ویریږه زمانه ولاتم او د دې دپاره چې پوره کم نعمت خپل علیکم په تاسو باندې ولعلکم تهتدون او شاید چې تاسو هدایت بیا مومئ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل للبار کې قبول او منظور کې. پروردگاره د دې ناستې د برکته موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کې. د مرګ نه مخکې پروردگاره موږ ته په دې باندې عمل کول توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.